غږ نیوز ګرانو کتونکو په پروګرام ادبي کاروان کې درته هرکلی وایو. تاسو ته یاد وي چې په ادبي کاروان کې مونږ د پښتو ژبې نوموړي شاعرانو سره ناسته کوو، د هغې دغه ښایسته کلامونه تر تاسو در رسوو. نن راسره هم په دغه لړ کې د پښتو ژبې نامتو شاعران ناسته کوي، د هغې نه به د هغې کلامونه اورو. خو د پروګرام نه مخکې زه خپل ګران مشر مهر محمد مهر صاحب چې د وریځو پناه په نوم یو کتاب د شاعري چاپ هم دی، هغې ته بلنه ورکوم چې دریځ ته تشریف راوړي. دې نه علاوه د بل مشر محترم شوکت حسین حسرت صاحب چې د پلوشین مر په نامه یو کتاب چاپ هم دی، هغه ته هم بلنه ورکوم چې دلته دریځ ته تشریف راوړي. ملګرو ته یاد وي چې نننې ادبي کاروان پروګرام په پړانګ خټ کلی 400 کې د خالد شاه باچا په حجره کې او د انعام الله انعام صاحب په کوربتوب کې ترسره کیږي. اوس راځو خپل پروګرام طرف ته. زمونږ د نننی پروګرام وړاندې شاعر عرفان شباب صاحب چې ډېره ښه شاعري کوي. عرفان شباب صاحب ته په دغه یو ټپه بلنه ورکوم چې د دریابونو لامبوزنو ستا د هجران په چړ مې مات شول زنګنونه. د غزل مطلب چې خبر یې یار هغه سړی مړ شو، خبر یې یار هغه سړی مړ شو، هغه چې ځان ته یې سوي مړ شو، خبر یې یار هغه سړی مړ شو، هغه چې ځان ته یې سوي مړ شو، په دې نیمګړي نیمه خوا جون کې نن یو غریب بې حوصلې مړ شو. ډېره مننه جی، ډېره مننه. په دې نیمګړي نیمه خوا جون کې نن یو غریب بې حوصلې مړ شو، چاته نصیب شو د الله کور کې څوک په درشل د میخانې مړ شو. ډېره مننه جی، ډېره مننه. زما د ګل وطن ښکلا وجني، زما د ګل وطن ښکلا وجني، ښکاري ضمیر د زمانې مړ شو. ډېره مننه جی. او حسرت صاحب شعر دی چې نن مې بیا تر غوږو راغلل چې بیا، نن مې بیا تر غوږو راغلل چې بیا په پردې ځمکه یو پردی مړ شو. ډېره مننه جی، ډېره مننه. نن مې بیا تر غوږو راغلل چې بیا په پردې ځمکه یو پردی مړ شو. مقتره جی چې په قبر داسې د شباب خلقه، په قبر داسې د شباب خلقه اولی کېدی یو چا پسې مړ شو. ډېره مننه. دا و عرفان شباب صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو. اوس راځو بل شاعر طرف ته. ډېر ښه ملګری جعفر علي جعفر صاحب، هغه ته هم په یو ټپه باندې بلنه ورکوم چې د خپلو زلفو مې زړه ښه شو، زه په کوټه جانانې کوز وزنګونه. جعفر علي جعفر صاحب غزل دی چې هم می فکر هم متوان وجنی، چې هم می فکر هم متوان وجنی، زما قاتل زما ارمان وجنی. او اسره صاحب شعر دی چې زه به یې څنګه بده ووایمه، زه به یې څنګه بده ووایمه، هغه خو ما باندې خپل ځان وجني. ډېر زبردست. زه به یې څنګه بده ووایمه، هغه خو ما باندې خپل ځان وجني. او انعام صاحب شعر دی چې زما خو زړه په میږي هم خوږیږي، زما خو زړه په میږي هم خوږیږي، څنګه انسان لا بل انسان وجني. او یو زورور چې په کمزوري ورشي، یو زورور چې په کمزوري ورشي، دغه ستم مې په ایمان وجني. او شاعر صاحب شعر دی چې په لاحق د خدای د حکم نوي، چې په لاحق د خدای د حکم نوي، کم زناور با ماشومان وجني. چې په لاحق د خدای د حکم نوي، کم زناور با ماشومان وجني. او خدای به راضي کړي په خلوت دننه، خدای به راضي کړي په خلوت دننه، ګوره چې نفس وجني شیطان وجني. او چندر صاحب اخیری مقطره چې جعفره ګوره د لالچ په خاطر، جعفره ګوره د لالچ په خاطر، یو مسلمان بل مسلمان وجني.
داو جعفر علي جعفر صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو. اوس راځو د پروګرام بل شاعر طرف ته چا چې د پښتو لپاره ډېر خدمت کړی دی، د پښتنو خدمت یې کړی دی. د مرام لارې په دغه نوم یو د پښتو کتاب هم چاپ دی. شمشاد ماجوکوال هغې له بلنه ورکومه په دغه یو ټپه باندې چې قرآنه مه راپسې کېږه چې زورور دې راکوي زه به دې خورمه. چې د یو بل سره جنګونه نه وي، چې د یو بل سره جنګونه نه وي، بل چې د سره دا غمونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، چې یوه مینه محبت وي دلته، هر ځای خلوص او صداقت وي دلته، ځانځاني نه وه، یو وحدت وي دلته، چې دا دوکې او فریبونه نه وي، چې دا مرګونه او قتلونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، او نه ګناهګار وي او نه نوم د ګناه، نه ګناهګار وي او نه نوم د ګناه، نه د نیکۍ کارو په نیت د جزا، او نه د چې رازق یو څه غم د سزا. یو چې د تمې جنتونه نه وي، بل دا د یاري دوزخونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، او چې یو تر بله زارېدلو پکې، چې یو تر بله زارېدلو پکې، بس خوشحالي وه خندېدلو پکې، زمونږ یو کور وي اوسېدلو پکې، چې دا واړه واړه کورونه نه وي، بل دا غټان او محلونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. ډېر اعلی. او دا ښکته پورته د پیسو خبرې په جوماتونو کې دي، ډېر ښه دی. دا ښکته پورته د پیسو خبرې، د قسم قسم عقیدو خبرې، چې نه وي دا د وسوسو خبرې. بس یو مسلک وي، مسلکونه نه وي، په یو اسلام کې مذهبونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. ډېر ښه دی، ډېر زبردست دی. او څومره به ښه وه مجبورۍ چې نه وي، دا هډوکې تندې مفلسۍ چې نه وي، دا غریبي او بې وسۍ چې نه وي، نو چې سرمایه او جاګیرونه نه وي، چې د غلام آقا سوچونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. نو داسې نظام له راوستو دپاره، د انقلاب د لیونو دپاره ځان ماجوکوال شه، دې جذبو دپاره، خو چې تنګ نظره او تنګ زړونه دې وي، او منځ کې دا پولې او حدونه نه وي، سرحدونه نه وي، بس چې ټوله دنیا یو شان وي. نو خو چې تنګ نظره او تنګ زړونه نه وي، منځ کې دا پولې او حدونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. ډېر ښه. او شمشاد ماجوکوال صاحب او ډېر ښه نظم یې وویلی او د خپل زړه هغه ټول بړسې پکې راوویستم. اوس راځو بل ملګري طرف ته، چا چې پښتو ته 4 ډالۍ ورکړي دي، چا چې د پښتو په ډېره ښه طریقه باندې خدمت کړی دی. د پښتنو دپاره دغه ډېره د ویاړ خبره ده. د دې ملګري 4 کتابه چاپ دي. شاهد الله شاهد صاحب چې یو د پاونده په نوم باندې، یو زرغونه، یو تږې اوبه او یو واورین تصور. دغه شاهد الله شاهد صاحب ته په یو ټپه بلنه ورکوم چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخېجه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. دا یو کلام به ووایم چې مطلب ده د ستړي ژوند ستړی سفر دی اشنا، د ستړي ژوند ستړی سفر دی اشنا، خدا زما او ستا په سر دی اشنا. که تورې شپې تورې تیارې دي پکې، که تورې شپې تورې تیارې دي پکې،
خو ستا له مخه سپین سحر دی اشنا مننه دي او لږ د خپل سترګې هم وپوښته لږ د خپل سترګې هم وپوښته چې زړه مې چا سره په شر دی اشنا مننه دي او شعر دی چې حسرت صاحب زه چې توبې له میکدې ته ورشو زه چې توبې له میکدې ته ورشو چاوې ساقي لر کړی ور دی اشنا مننه دي او د مینې ګور ستوری دی هر خوا خور دی د مینې ګور ستوری دی هر خوا خور دی وجود د سم بوټی د کور دی اشنا مننه دي او چې له د مینې ګور سوری دی هر خوا خور دی وجود د سم بوټی د کور دی اشنا چې له هر چا ځینې هیبر هیروي چې له هر چا ځینې هیبر هیروي هغه غزل د اشنغر دی اشنا مننه دي د یوې خورې پیداوار دی دواړه د یوې خورې پیداوار دی دواړه هغه که لر دی او که بر دی اشنا او د ځان په شان یې هم انسان ګڼه د ځان په شان یې هم انسان ګڼه بربر نه هر که سرتور سر دی اشنا مننه دي او جنگ د نفرت شاهده نه پیژنو جنگ د نفرت شاهده نه پیژنو چې له ذهنونو بهر دی اشنا ډېره مننه شکریه داو شاهد الله شاهد صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو اوس بل ملګری جان عالم صاحب ته بلنه ورکوم په یو ټپه باندې جان عالم صاحب هم ډېره ښه شاعري کوي په شاعري کې بله د ولس خبرې د قام خبرې دغه ټولې پکې راولي هغې ته هم په دغه یو ټپه باندې بلنه ورکوم چې خواښې مې ښه ده بده نه ده چې چرګ حلال کی ما د پلار کرلیږي نه دیو لنډ بهر غزل جی جی هجرانه بس کا هجرانه بس کا زمانه بس کا ستی شم ستی شم ارمانه بس کا اے د دردونو طوفانه بس کا هر څه مبالل تاوانه بس کا زما د اوخ کو بارانه بس کا لګ د ستما جانانا بس کنا غما اوس رانه بس کا عالمه مینا د ګرانه بس کا ډېر ښه داو جان علم صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو اوس راځو د پروګرام بل شاعر طرف ته چا چې د پښتو ډېر زیات خدمات کړي دي د پلوشین نمبر په نوم باندې د پښتو یوه کتاب هم چاپ دی هغه له هم په یو ټپه بلنه ورکوم چې بیا به د کلي په منځ نظم په شنو ټانټو مې سترګې لګي زړه مې چوینه لمحه لمحه سفر دی د بې دردو خاریه کې په هر قدم خطر دی د بې دردو خاریه کې او د ګلو قتل عام کې د هر چا خپله حصه ده د ګلو قتل عام کې د هر چا خپله حصه ده هر چا سره خنجر دی د بې دردو خاریه کې ډېر زبردست ډېر د ګلو قتل عام کې د هر چا خپله حصه ده هر چا سره خنجر دی د بې دردو خاریه کې او پرانست تڼۍ ګرځي د یو بل ګریوان شلیدوله پرانست تڼۍ ګرځي د یو بل ګریوان شلیدوله مین هر یو په شر دی د بې دردو خاریه کې پرانست تڼۍ ګرځي د یو بل ګریوان شلیدوله مین هر یو په شر دی د بې دردو خاریه کې او ملحد ګڼل کیږي هم مرتد مین په امن ملحد ګڼل کیږي هم مرتد مین په امن جوړ دغسې منظر دی د بې دردو خاریه کې ملحد ګڼل کیږي هم مرتد مین په امن جوړ دغسې منظر دی د بې دردو خاریه کې او یې وکړي تماشا
هر څوک سر سنډ وخی روان شي یا وکړي تماشا هر څوک سر سنډ وهي روان شي ډیر کاڼي دي یو سر دی د بې دردو خاریه کې ډیر ښه ډیر زبردست یا وکړي تماشا هر څوک سر سنډ وهي روان شي ډیر کاڼي دي یو سر دی د بې دردو خاریه کې او زما یاران زمان رنگینی د غزل غواړي واه ډیر ښه زما یاران زمان رنگینی د غزل غواړي رنگین می زړه پر هر دی د بې دردو خاریه کې زما یاران زمان رنگینی د غزل غواړي رنگین می زړه پر هر دی د بې دردو خاریه کې او قیمت د شرافت او صداقت خوري ریشو قیمت د شرافت او صداقت خوري ریشو قیمت د سیمو زر دی د بې دردو خاریه کې قیمت د شرافت او صداقت خوري ریشو قیمت د سیمو زر دی د بې دردو خاریه کې د فن په نزاکت او لطافت باندې مینو د فن په نزاکت او لطافت باندې مینو پنا در نه مشر دی د بې دردو خاریه کې د فن په نزاکت او لطافت باندې مینو پنا در نه مشر دی د بې دردو خاریه کې او زما حسینی عزم دی ته د خیر وي هر لار کې زما حسینی عزم ته د خیر وي هر لار کې یزید ولاړ شمر دی د بې دردو خاریه کې زما حسینی عزم ته د خیر وي هر لار کې یزید ولاړ شمر دی د بې دردو خاریه کې او اسرته چې تیارې روښانوي ترېنه قربان شم اسرته چې تیارې روښانوي ترېنه قربان شم ستا فکر لکه انور دی د بې دردو خاریه کې اسرته چې تیارې روښانوي ترېنه قربان شم ستا فکر لکه انور دی د بې دردو خاریه کې په ډېره مننه دا و شوکت حسین حضرت صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو اوس راځو د پروګرام بل شاعر طرف ته څوک چې ډېر ښه شاعري کوي پروفیسر نور الله چندن صاحب ته په دغه یو ټپه باندې بلنه ورکوم چې پیغله چې کونډ سړي له ورکړې پیغله چې کونډ سړي له ورکړي لکه د لم ټوټه چې سپی وتښتوي نه اوس د ثواب او د عذاب قصه بیخي یوه ده اوس د ثواب او د عذاب قصه بیخي یوه ده ځکه د روغ او د خراب قصه بیخي یوه ده او وایي ته د مغرب زه د مشرق په انتخا کې اوسم ته د مغرب زه د مشرق په انتخا کې اوسم ولې زمونږ د کتاب قصه بیخي یوه ده او دواړه چې تیر شي اثرات دواړه چې راشه اثرات مو په کلونو نزي دواړه چې راشه اثرات مو په کلونو نزي جانان ستا او د سیلاب قصه بیخي یوه ده مننه وي دواړه چې راشه اثرات مو په کلونو نزي جانان ستا او د سیلاب قصه بیخي یوه ده او دلته مې تا ته هلته رب ته مې تندي ایښي وي دلته مې تا ته هلته رب ته مې تندي ایښي وي ستا د تندي او د محراب قصه بیخي یوه ده مننه وي دلته مې تا ته هلته رب ته مې تندي ایښي وي ستا د تندي او د محراب قصه بیخي یوه ده یو په غوړو او بل غمونو کې خپل ځان سوځوي یو په غوړو او بل غمونو کې خپل ځان سوځوي د سوي زړه سوي کباب قصه بیخي یوه ده او مننه وایي یو په غوړو او بل غمونو کې خپل ځان سوځوي د سوي زړه سوي کباب قصه بیخي یوه ده او چندره ته خو دوکباز د کل جهان وختې وایي چندره ته خو دوکباز د کل جهان وختې ستا د وادو او د سراب قصه بیخي یوه ده ډېر ښه دا پروفیسر نور الله چندر صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو اوس راځو د پروګرام بل شاعر طرف ته څوک چې ډېر ښه شاعري کوي د دې علاقې ویاړ انعام الله انعام صاحب چې د ایم فل مقاله د سیف الرحمن سلیم شاعري فني او فکری جاج باندې هم کار کړی دی او د باچا خان پوهنتون کې هم د پښتو بلا خدمت کړی دی هغې له هم په دغه یو ټپه بلنه ورکوم چې
زړه مې د ستنې په سر پروت دی زړه مې د ستنې په سر پروت دی نری نری وینه تریزي خوند راکوي نه خدای دې نه کړي چې د بل خبرې کېږي خدای دې نه کړي چې د بل خبرې کېږي په محفل کې خو ستا تل خبرې کېږي او خدای دې نه کړي چې د بل خبرې کېږي په محفل کې خو ستا تل خبرې کېږي او د چمن د بدبختۍ قصه اوږده ده د چمن د بدبختۍ قصه اوږده ده که هر څو پکې د ګل خبرې کېږي د چمن د بدبختۍ قصه اوږده ده که هر څو پکې د ګل خبرې کېږي او د یارانو د نیتونو برکت دی د یارانو د نیتونو برکت دی دا په ما پسې چې شل خبرې کېږي د یارانو د نیتونو برکت دی دا په ما پسې چې شل خبرې کېږي او دیوالونه خو ازغنو مزو ګیر کړل دیوالونه خو ازغنو مزو ګیر کړل د ششتینه د سنبل خبرې کېږي دیوالونه خو ازغنو مزو ګیر کړل د ششتینه د سنبل خبرې کېږي او حسرت صاحب چې یو د ظلم بل د زغم استعاره ده یو د ظلم بل د زغم استعاره ده چې لاهور او د کابل خبرې کېږي یو د ظلم بل د زغم استعاره ده چې لاهور او د کابل خبرې کېږي او خار خو ټول د سریې سیمټو جوړ شو خار خو ټول د سریې سیمټو جوړ شو اوس د باغ نه د بلبل خبرې کېږي خار خو ټول د سریې سیمټو جوړ شو اوس د باغ نه د بلبل خبرې کېږي او یو ځل بیا د مغولوالو ته انامه یو ځل بیا د مغولوالو ته انامه دریا خان او د ایمل خبرې کېږي یو ځل بیا د مغولوالو ته انامه دریا خان او د ایمل خبرې کېږي او خدای دې نه کړي چې د بل خبرې کېږي په محفل کې خو ستا تل خبرې کېږي داو انعام الله انعام صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام واورېدو راځو د ننني پروګرام اخرنی ملما څوک چې ډېر ښه شاعري کوي د وریځو پناه په نامې باندې یو کتاب چاپ هم دی زما اشاره محترم مشر مهر محمد مهر طرف ته ده هغې له هم په دغه یو ټپه باندې بلنه ورکومه چې لالی مې زی نه پاتې کېږي لالی مې زی نه پاتې کېږي د خپل پېزوان د مرګلې په کنډو ږدمه چې پردو کوڅو کې ګرځي دا د چا دپاره خېټه دا ستا دپاره شپې لره وړي شي ضرور ستا مشغولا دپاره خېټه دا ستا دپاره دا چې مدام خپې ابلې خپې او سرتور سر ګرځي په ډېر غوپر ګرځي چوکه په لاس په هر وطن کې مسافر ګرځي په سم او غر ګرځي ډېر تکلیفونه تېروي خپل حیا دپاره خېټه دا ستا دپاره او دا چې میلو کې قسمه قسم کمالونه کوي رنگ رنگ کیلونه کوي حیا او شرم یې غورځولي وي ډانسونه کوي بدل کارونه کوي په دې محنت پیدا کوي څه د بیګا دپاره خېټه دا ستا دپاره ډېر ښه ده ډېر زبردست او دا برملا رشوت چې اخلي د سرکار محکمه ده د پټوار محکمه ده برملا چې لوټ کوي د مزدورکار محکمه دا برنحق چې لوټ کوي د زمیندار محکمه د مزدورکار محکمه دا چې په هر څیز کې کوشش کوي د غلا دپاره خېټه دا ستا دپاره او ستا په خاطر باندې د ټولو محکمو افسران لالوي مزدوران په هر مقام ستاینه ستا د خېټې مک و خفګان جهان په تا د ودان دا ټي پاټي چې څوک کوي د هوا دپاره خېټه دا ستا دپاره ډېر ښه دی دا چې میلو
دا چې میلو او بازارونو کې جیبونه وهي پردي مالونه وهي دا چې د شپې کوي ډاکې پردي کورونه وهي یا دوکانونه وهي چې اشنا سترګې ناشنا کړي د اسنا دپاره خېټې دا ستا دپاره او دا چې مزدور په سرو غربو باندې ګوډونه کوي سخت سخت کارونه کوي دا لاس په نام چې د مالدارو خدمتونه کوي بل پې ظلمونه کوي یا که د چاوي کنکچ کول ترخکې ګدا دپاره نو خېټه دا ستا دپاره او خېټې که ته نه وي دنیا کې ظلم زور به نه و جنګ کور په کور به نه و وایو مهر چرته ویزاره رور د رور به نه و د نفاق کور به نه و دا چې یو ورور بل بې ګناه وژنې دنیا دپاره خېټې دا ستا دپاره دا مهر محمد مهر چې تاسو ته ډېر خوندور نظم واورېدو هم د دې سره د ننني ادبي کاروان پروګرام وخت سرته رسي په دغه یو ټپه درنه اجازه اخلم چې خپې مې تیزي زړه مې تې نځي دا ستا دیدن د احمدشاه بابا دی ګناه